د اړیکو مهارت معمولا په نارینه او ښځینه کې توپیر کوي. د بېلګې په ډول ښځینه ډېر ځله خپل ظاهر ته، خپلو جامو ته، خپلو عواطفو ته د پاملرنې مسله جدي نیسي. یعنی کم تر کمه 15 دقیقې نارینه په ورځ کې خپل مېرمنې ته وخت ورکړي، د اړیکو په رغونه کې مېرمنې ته د توجه په برخه کې او یو څه له ملایمت او د مرستې له مهارت نه کار واخلي، اطمینان ورکړي او علاقه ورته څرګنده کړي، دا مشکل حل کړي. نارینه هم په عین حال کې دا غواړي چې هڅو ته احترام وسي، ومنل سي، په کوم رقم چې ده تایید سي، درناوی ورته وسي، تقدیر وسي، تحسین وسي، او که احیانا کوم وخت ضرورت و یادونه هم وسي چې دغه کار یا هغه کار ښه ترسره کړی.